ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن أو علمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين درود شريف هوائے اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين جناب صدر مجلس او زما عزتمندو مسلمانانو رونو نن ستاسو په دې کلي کې په دغه دینی مدرسه کې چې دا مبارکه اجتماع جوړه ده دا د یو څو بچو ماشومانو د قرآن حکیم د ختمونو په سلسله کې جوړه شوې ده او تاسو ولیدل چې دا هغه ماشومانو ختم وشو او دا هغه حافظانو ماشومانو دستاربندي مو شوه رب العالمین دې زمونږ او ستاسو بچی کلی وطن او خصوصا بیا ستاسو دا کلی د قرآن حکیم پرانا باندې نورم روخانه کی رونو قرآن حکیم سره خپل تعلق جوړول د انسان د کامیابی نښه ده کم قوم چې د قرآن سره خپل جوړ پیدا کړی دی دنیا هم ښه شوې ده و آخرت خو یقینا ښه دی او کم قوم چې د قرآن نه ځان لرې کړی دی قرآن سره دشمنی جوړه کړې ده هغه قومونه په دنیا کې هم الله تباه کړي دي آخرت خو یې دی غرق ډېر لوی لوی قومونه تاسو ولیدل او سم واورېدل عادیان او سمودیان او فرعونیان او نمرودیان د صالح علیه السلام او داسې نورو پیغمبرانو قومونه چې هغوی په خپل وخت کې د الله او د الله د رسول او در علیګلی شوی کتاب دشمنی کړی ده الله د صفحه هسته نه ختم کړی دي دا څه ده که نه ده او کومو قومونو چې د الله د رسول او بیا د الله او د هغې د کتاب سره دوستانه کړې ده د هغې نسل الله تر قیامته پورې آباد ساتلی دی دارنګې په دې دور کې مونږ او تاسو په خپلو سترګو ولیدل روس او دلته کې د الله دشمنو د الله د رسول دشمنو د قرآن او د اسلام دشمنو
الله ټوټې ټوټې که، الله ختم که، نیست و نابودې که. او که ته وایې اوس امریکا ده، نو د امریکې لوښې او منګې هم ډک دی، د امریکې لوښې هم ډک دی. داسې یو وخت کې فرعون هغه د خدای دعوه کړې وه، نمرود را پاسې دغه وی زه خدایم. هغې بادشاهانو د خدای دعوه کړې وه، بوش لا نه ده کړې، هغه الله نیست و نابود کړل. انشاءالله یو وخت به واورئ، یو دور به راشي، روس وی د تورو اوبو ته ځان رسوم، یو ملک بیا بل بیا بل بیا بل بیا بل. اوس امریکا را روانه ده، نو انشاءالله د قرآن او د پیغمبر او د الله دشمن دا د الله د کتاب وینا ده چې الله پاک حق له غلبه ورکوي، باطل مټاوی ختمی. نو یو وخت به داسې راشي چې امریکا به رب العالمین نیست و نابود کی انشاءالله. قرآن سره دوستانه د مسلمان د پاره لازم او فرض دی. فرض زمون کتاب دی، زمون ور باندې ایمان دی. او چې چا د قرآن سره خپل تعلق پیدا که، خپل مینه ور سره پیدا کړه، عمل ور باندې وکړه د الله پنیز، د الله د رسول پنیز، دا خلق ډیر زیات بهترین دي. ما ستاسو مخکې یو حدیث مبارک د نبی علیہ السلام تلاوت کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لو جعل القرآن فی احاب، کہ قرآن پہ یو سرمن کے بنشی، ثم القی فی النار، او بیا دا سرمن کہ دا قرآن پہ کے بندے دا پا اور کے اغردول شی، محترق سوزی بنا. نو دا مونگ دا طالبان پا مونگ سوال کئی، وی دا حدیث نا خدا معلومیگی کہ قرآن سرمن کے بن کے اور تے اغردے نا بسودی. او مونگ خدا غی پا ظاہر مشاہدہ کے اغسی نوینو. قرآن اکثر خلق پا کاغذو لکی، یو آیتو لکی، دو آیاتو لکی، یو سورتو لکی، یو تاویستی جوڑ کی، اکثر سرمن کے بنشی، اخو چے اور کے اغردے گی سودی. پا کور باندے اورو لگی، قرآنم پا کس وزی، پا جماعت اورو لگی، قرآنم پا کس وزی. او نبی علیہ السلام فرمائی نا نسوزی. نو زمون علماء خوردی مختلف توجیحات کی رونو، او اغا مانا چی تاسو دا عام رونو پی پوشے. عربے کی احاب کچا سرمنی تاوی، چی لا اوچا شوی نی دباغت و تاوی، دباغت و تنی ملو شوی. یو اغا سرمن دا چی اغا مالگا پیواچی اغا اوچا شی سپلیتی جوڑے گی، دا سی دا کنا. یو چې د ساروی نه وباسي او کچه سرمنې هغه لمدی لمده، هغې ته احاب وی. لو جعل القرآن فی احاب، که قرآن د انسان په دې کچه سرمن کې بنشي. کوم ځای کې بنشي؟ د انسان په دې کچه سرمن کې انسان یاد کی، دې حافظ جوړ شي، یا د قرآن مفهوم او معنا را د په دې زړه کې په دې سرمن کې پریوزي. ثم القی فی النار، او زمونږ دا طالبان وی چې شی مطلق ذکر شي فرد کامل ته مرادی، نار نه جهنم اور مراد دی. دا انسان چې د پزړه او پسینه کې د الله قرآن پروت دی، دې د جهنم اور ته گزار شي نو محترق سوځي بنا، د جهنم اور به نه سوځي. زمونږ د دین امام تیر شوی دی، امام محمد رحمت الله علیه، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگردو، بذات هم شاگردو، او بالواسطه د امام ابو یوسف رحمت الله علیه په واسطه هم شاگردو. چې وفات شو نو چا په خوب کې ولید، تپوس یې ته وکړو، وی امام محمد ابن حسن شیبانی دی نوم دی. وی الله د سره څه وکړل؟ وی الله وبخلم. وی پسې وبخلې، د بخنې وجه راته ووایه، پسې وبخلې. وی چې کله الله ته ور مخامخ شوم، وی ما ته وی چې اے محمد ابن حسنه، په دنیا کې مستا په سینه کې د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب علم اچولیو. د مولا او د طالب په سینه کې د څه علم پروتي؟ د الله د کتاب وایا او د الله د رسول د کتاب. مولا څه ته وایي؟ عالم څه ته وایي؟ مولا او عالم دې ته وایي چې قرآن ورځي که نه، د قرآن په معنا پوهېږي، او د حدیثو د پیغمبر علیه السلام چې کومې خبرې کوم کلام دی په هغې پوهېږي. دا 8 کاله او 10 کاله چې مدرسه کې تیری، دا خو ضروري علوم زده کی، او د هغې علومو په ذریعه د عربي وپېژني، د عربۍ بلاغت وپېژني، د هغې فصاحت وپېژني، ګرامر وپېژني. دا دې لپاره وپېژني چې قرآن و حدیث پې زده کم. اصل خو قرآن و حدیث دی.
نو اے محمد ابن حسن په دنیا کې ما ستا سینه د خپل کتاب او د خپل حبیب د کتاب د علم نه ډکه کړې وه، او کومه سینه چې د خپل پیغمبر او د خپل کتاب د علم نه ډکه کم هغه د جهنم د اور نه ډکوم. هلکه اور اوبه یو ځای کې ځایږي؟ جواب راکئ. ځایږي؟ نه ځایږي. نو جناب د الله او د رسول کتاب چې په کومه سینه کې پروت دی، د دې حافظانو سینو ته د الله قرآن ورسېده، د دې علماو په سینه کې د الله او د رسول کتاب او د هغې علم پروت دی، نو اور به څنګه وردن نه شي؟ خشته ښکلې د جنت اوبه پکې پرتې دي، اور هغې ته نه نږدې کېږي. وایي ما دې تپوس وکړه چې امام ابو یوسف څه شو؟ وایي ما نه بره مرتبه کې ناست دی. بیا مې دې تپوس وکړه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شو؟ وایي د هغه خو تپوس مه کوه، هغه خو ډېر اوچتو مرتبو کې ناست دی. د وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې قرآن او د قرآن علم، حدیث او د حدیث علم کمې سینې ته ورسېد، د دې نه برکتي سینه په مخ د ځمکه بله نشته دی. مولا او طالب، یا د مولا او طالب خادم شو تی خدمت کې، یا د مولا او طالب سره محبت او مینه لرونکي خلق شو، دا به دنیا کې هم کامیابی، اخرت خو انشاءالله دې د کامیابی. محمود غزنوي رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی، بادشاه مو بزرګ مو. پخواني بادشاهان داسې نو لکه دې زمانې دا چې کم دي، دې زمانې دا ناولې او په ګن ککړې بادشاهان، او بیا زمونږ دا روشن خیاله بادشاهان. روشن خیال خدای خبر، زه په دې حیران یم چې دا روشن خیال لا څه ته وایي. پښتو کې خو دا معنا چې روښانه خیال، نو زه خو وایم روښانه خیال دا معنا چې نه مذهب نه مني او نه بل شی مني او نه بل شی مني، خو چې په کم طرف ورغی. هغه زمانې بادشاهان بزرګان به وو د دین. محمود غزنوي هغه غزني ده او د افغانستان د هرات او د ایران د دغه سرحداتو نه راخوشې شو، او د هندستان په سومنات باندې د اسلام او د ایمان او د شریعت او د توحید جنډه ښخه کړه. محمود غزنوي ډېر لوی بزرګ دی. او چې کله سومنات فتح کو، تاریخي واقعه ده چې په کومه علاقه به راغی، د بوتانو دا ګرجې ته به یې ختم کړي، دا به یې روانې کړي. بوتان به یې ټکو سترې کړل، ختم به یې کړي، دا میټو کې ختم کې، بت پرستی ختم، د هغې په ځای به یې جومات جوړ کړ. سومنات ته چې لاړه، هلته یو لوی مندر و، مندر دی ورته مندر وایي. هغه مندر باندې حکم وکړو چې دې مندر کې څومره بوتان دي دا ټول مات کې، چې کوم واړه واړه بوتانو او واړه واړه خدایان ورته دی وایي، هغه ټول مات کړل. یو غټ بوت دی، لوی بوت، تاریخ لیکي یو عظیمه جوسه ده د کاڼي او ناشنا، او هغه د هغه مندر په دا منځ کې اویزان دی، نه پړې رسۍ شته چې چت پورې نښلولی دی، ځمکې نه هم اوچت دی، نه په ځمکه پروت دی، او نه بره چت سره رسۍ شته چې په هغې تړلی شوی دی، نه ښي طرف ته د هغې د تړلو څه انتظام شته، نه دې خوا نه دې خوا نه دې خوا. خلکو به وی دې ته خدای وایي. وګورئ په هوا کې د کاڼ یو لویه مجسمه، څو منه بوت په دا هوا کې دا دقسې بند ولاړ دی. په هوا کې یو کاڼ چې ودرې ټینګېدی شي نو څه چل به کېږي؟ لاندې به غورځېږي، او یا به پړي باندې بره تړی. دا بوت نه په پړي بره تړلی شوی دی، او نه لاندې را غورځېږي، نه چا لاس کې نیولی دی، نه ټیک ورته شته. دنیا خلک به راتلل او هغې ته به سجدې کول، او دغه به هغه خپل لوی خدای ګڼه. محمود غزنوي رحمت الله علیه ته هغه خپلو فوجانو وایي چې صاحب دا بوت خو ماته و، خو ته راشه لږ تماشه خو یې وکړه چې دا ټینګ پسه دی. هغه چې راغې ویې کتل، دا ټول هندوان او مشرکان رالل او په خپو ورته پرېوځي چې صاحب خدای دپاره که، او دا یو راته پرېږده، بس دا زمونږ لوی خدای دی، دا راته پرېږده. څومره پیسې چې غواړې تاله درکو، څومره دولت چې غواړې تاله درکو. د دې ملګرو ته لږ لږ صبر وکړې، څومره دولت به راکړې، ویې خولې نه وباسه. څومره سونه غواړې، څومره زر غواړې، څومره پیسې غواړې، څومره چې ستا د خولې نه وځي موږ درته راجمع کوو، ټول هندوستان کې چنده درته کوو، راغونډو درته، او ته پې ځان له د جهاد سامانونه واخله، ځان له پې تورې واخله، ځان له پې بل سواله بل سواله. په داسې کې دا یو راته پرېږده. ده له بعضې د فوج مشرانو مشورې ورکړې، وی صاحب د دنیا بوتان هم مات کړل، دا یو دی پکې پاتې صحیح کړ.
دومره دولت برا کې چې زمونږ بلا د جهاد سامان پې کېږي، زمونږ په ډېر جوماتونه جوړېږي، په دا یو بوت به ورته پرېږدو. زه پرېږده و دیم خدای خبر چې دا په څه انتظام باندې دی، دا به ورته پرېږدو او هغه پیسې به ترې والو. ده وایي زه په دې به مشوره وکړو، سهار به فیصله وکړو. اوس لا غږ مه کوئ. د شپې چې دی اوس اوده شو نو دی خوب ویني محمود غزنوي، او په خوب کې صاحب میدان حشر دی، د قیامت میدان، حساب کتاب شروع دی، تله د میزان لګېدلې ده، څوک جنت ته روان دی او څوک دوزخ ته روان دی. محمود غزنوي وایي چې زه یو څو فرشتو ونیوم او دوزخ ته یې روان کړم، راکې پړې واچو چې دی د جهنم ته وغورځوی. وی هغه نورې فرشتې ول اواز ورکړي چې مه کوئ، ګورئ دی دوزخ ته وانه چوی، دا خو ډېر لوی مجاهد دی، ده خو ډېر لوی جهاد وکړو، ده خو ډېر لوی علاقې فتح کړې، او ډېر مشرکان او هندوان او بت پرست یې مړه کړل، او ډېر بوتان یې مات کړل. بت چې ماتي هغه ته بت شکن وایي. څه ورته وایي؟ بت شکن. دی خو بت شکن دی، بوتان ماتوي، دی جهنم ته به ونه ځی. وی هغه نورې فرشتې ورته چې خوښی ټیک ته چې دی پرونه پورې بت شکنو، خو پرون نه دی خوا بت فروش ګرځېدلی دی. بت فروش څه ته وایي؟ بت خرڅونکي ته. لکه خو یې سوچ راغلی و که نه چې دا یو بت به ورته پرېږدو او پیسې به ترې والو، پیسې به هم په جهاد کې ولګو. وی چې نه دی جنت ته نه بوځو، اخوښی دی جهنم ته یې غذارو. دی پرونه پورې بت شکنو، بوتان به یې ماتول، پرون نه دی خوا بت فروش ګرځېدلی دی، بوتان خرڅوي. دی کې دی راویښ شو. چې راویښ شو زر یې هغه خپل فوج کمانډران راغونډ کړل، وایي د مارې توبه یي، الله خو ما ته منظر وښو، بس توبه. اله شابه فورا لاړ شئ او دقه بوت راوغورځوئ. زه بت شکن یم، بت فروش نه یم، دا به ماتو. چې راغلل صاحب بوت ته ونښتل، دیکې ورکوي، غزارونه پې کوي، او د اعلی قسم اوسپنې، د سټیل او د سونې او د سپینو او د سرو زرو اعلی بهترین د کاڼي مخلوط بوت دی. بوت نه غورځېږي. حیران دي دوی. وی داسې وکړې محمود غزنوي هوښیار و، نیک سړی مو الهام به هم ورته کېده. وی د آبادي روانه کړه، آبادي روانه کړه نو پته به ولګي چې آبادي هغه مندر یې روانه و، یو دیوال یې وغورځو، یو دیوال، دا بوت په یو غرض مخامخ دیوال له لاړ، دا دیوال وغورځېد، هلته لاړ، هغه دیوال پورې پیوست شو. چې معلومات یې وکړل نو هغه بوت ته ګیر چاپېره متوازي انداز کې مقناطیسونه لګولي وو، لاندې مقناطیسو، بره چت کې مقناطیسو، نو یو بل ته نه پرېښود، بره چې به ته لاندې به ځان ته کش کوو، چې لاندې به راته بره به ځان ته کش کوو. هغه دیوال کې مقناطیس، دلته مقناطیس، هغه دیوال کې مقناطیس، دلته مقناطیس. په داسې انداز هغه انجینرانو هغه بوت په دا منځ کې ایښودی و چې دې مقناطیسونو ټول ځان ته راښکه، نه بره تلی شو، نه لاندې تلی شو، نه دې خوا تلی شو، نه اخوا تلی شو، او خلکو ته به یې وی راشئ دې ته خدای وایي چې دا منځ کې ویزان دی. زما وروڼو دغه محمود غزنوي رحمه الله، زه ورته رحمه الله ځکه ویم چې مجاهد بادشاه دی، بوت پیروش نه دی، بوت شکن دی. هغه د شپې ګرځېده او د دې خپلو رعایاو خبر به یې غشته، لکه عمر فاروق رضی الله عنه چې به د شپې را ګرځېده، په دې لارو کوڅو کې به چکر لګو، د چا څه حال دی، څوک اوږې دی، نار دی، تکلیف شته که نشته، ده به هم چکر لګو. دی وی زما په زړه کې 3 سوداګانې وې، 3 شکونه مې وو. یو شک مې په زړه کې ده چې زه د خپل پلار سوچز ویم، اکارمونه یم، هېڅ پته نه لګي، هسې نه مور مې چې د غلطي نه کړې، د بل چا زوی نه یم چې دا پلار د ما خپل دی، د هغه خپل سکه زوی یم، او که نه مور مې چې سړي ته بچي ته څه پته لګي، مور مې غلطي نه کړې. یو مې دا سودا وه. دویم مې دا سودا وه چې ما به الله وبخي که نه. واقعي خبره ګوره مشکله ده، موږ به د الله نه امید ساتو چې یا الله ته به زموږ مغفرت کوې، دا به د الله نه امید ساتو، خوله کې به یارام ساتو، ګوره هېڅ پته نه لګي، هېڅ پته نه لګي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ډېر کله ته د یو انسان او د جنت په منځ کې به یو لیش مزل وي، یو لیش، او داسې کار به تي وشي چې د جنت په ځای به جهنم ته وغورځېږي، یو لیش مزل. او ډېر کله ته به د یو انسان او د دوزخ په منځ کې یو لیش مزلي،
یو لیش مزل او داسې کار به ته وشي چې دوزخ په دی به جنت ته لاړ شي. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه واقع لیکلې ده په دمشق کې جامع مسجد دی شام کې، هلته خو مسلمانان هم اوسېږي او یهودیان هم اوسېږي، اوس هم دا حال دی. نو جامع مسجد کې یو مناره لګېدلې وه، دا لوډ سپیکرې خو هغه زمانه کې وې نه، نو مؤذن به د هغه منارې په سر کې بانګ وي. او زمونږ دا فقها لیکي چې که یو سړی په یو کوټه کې بانګ وي که نه، د منارې سر د یو کوټه ده، نو که دی د حی علی الصلاة او حی علی الفلاح دپاره د هغه کړکۍ نه بار هم سر وباسي نو بهتره خبره ده، جایز هم دي بلکې بهتره خبره هم ده چې خلکو ته آواز ورسېږي. دا بوډا بابار د شپېتو او یو اتیو کالو مثلا ده به په هغه مناره کې بانګ ویښته به بس مؤذن دی بانګي دی، نو چې حی علی الفلاح دپاره به حی علی الصلاة دپاره به دې طرف ته مخ د منارې د کړکۍ نه وویسته او د حی علی الفلاح دپاره به هغه بله کړکۍ کې سر وویسته چې خلکو ته آواز ورسېږي خلک باندې راشي. وی حسب معمول یو ځل بانګ وی چې بانګ یې وی او د حی علی الفلاح دپاره د جومات د هغه منارې نه ګس طرف ته سر وویسته، نو د هغه جومات په څنګ کې په دې منارې د ویښ کې د یو یهودي کاکا کور یهودي اوسېده، د هغه په دې کور کې یو جینۍ وه، په هغه جینۍ نظر ولګېده دې حی علی الفلاح سره چې بانګ یې ختم که. انسان دی شیطان په دا زړه کې نبی علیہ السلام فرمایي ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم، چې شیطان د انسان په دې رګونو کې داسې ګرځي لکه وینه چې ګرځي وینه. نو شیطان دوکه که خطی که سپینګیري سړی دی چې بانګ یې خلاص کا کړکۍ کې سر داسې لاندې که جینۍ ته ګوري، پیغله جینۍ دی ورته ګوري، چې ورته ګوري نو هغه جینۍ پې نظر شوی دی، هغې ورته وکتل وی بابا څه کوې؟ پردو کورونو ته ګورې، اخره کې خدای لیوانې کړې، پردو کورونو ته ګورې. دی ورته هماغسې نیغ نیغ ګوري، هغې والا بیا آواز ورکړه بابا خدای ته وګوره څه کوې پردو کورونو کې ګورې؟ ذات نیک نیک وخت خپل بانګونه د خپل جومات کې منځونه کوه، ته اوس پردو کورونو ته څه له ګورې؟ بوډا بابا ورته وی بانګي مؤذن وی یاره جینۍ ډېره زیاته مې خوښه شوې چې مې ولیدې نو مینه مې در سره پیدا شوه، ډېره زیاته مې خوښه شوې. او ورته وی خدای ته وګوره، ځان ته مو ګوره او ما ته مو ګوره، ته خو دا یو اتیو کالو بابا یې د نوسو نه پس چې وي نو هغې ته مونږ کړوسۍ وایو، تاسو ورته څه وایئ؟ کړوسۍ ورته وایي. زه خو ستا د نوسۍ او د کړوسۍ په ځای یم، ته خو ما د نیکه نام زیاتې، خدای ته وګوره ما هم مه شرموه، اوس به کور ته پلار مې راننوځي، رور به مې راننوځي، مسله به پیښه شي، زه خدای لپاره خپل بانګونه دی وایم. دی ورته وایي چې نه که نه داسې نه کوو، ګناه به نه کوو، ناروا به نه کوو، زه تاله د نکاح پیغام در کوم، ما سره نکاح وکړه، ته مې ډېره خوښه شوې او ما سره نکاح وکړه. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دا واقع ډېره د عبرت لیکلې ده د دې حدیث په رڼا کې. جینۍ ورته وایي چې ته ځان ته مه ګوره، نکاح خو چې څوک کوي نو عمر برابري یا که فرق یو 4-5 کاله فرقي، نو څه خو ته ما د نیکه نام زیاتې او زه خو ستا د نوسۍ نام زیاتې، خدای لپاره دا څه کوې؟ خیر دی لګیا دی ورته او دا د عشق او د محبت دا بوت چې په سړي سور شي بیا ته حیا متختی، دومره هم بېوقوف نه پوهېږي چې دا زه خبرې کوم د هغه 4-5 چت د منارې نه خو دا کلې ټوله اوري، په دې سوچ اوس خوار نه دی. مجنون به لیلا پسې په کوڅو کې ګرځېده، نه به ځان نه خبر او سپو به هم پې چکونه لګول، نه هغې نه خبر او نه د انور نه خبر. مونږ وایو مونږ په خدای عاشقان یو او مونږ په پیغمبر عاشقان یو، دا وایو که نه وایو؟ او مونږ عاشقان، خو که عاشق ته دې وایي چې مانځله راځه، یاره جي ګرمي ده که نه ښه ماسخوتن به وکړو، هلکه مونځ وخت دی او صادر ترې راکاږي چې پاسه نیکبخته سبا بانګې ووي مانځله راځه، دې صادر نور هم عاشق ځان باندې راکاږي. عاشق دې ته نه وایي، عاشق به د الله او د رسول په محبت کې بیا بړستن هم غورځوي، نور به هم نه پېژني، یخني به هم نه پېژني، ګرمي به هم نه پېژني، ته عاشق وایي. الله دې مونږ کې حقیقي د الله او د رسول عشق پیدا کړي. نو دې د هغه ځای نه لګیا دی، اوس چغې وایي، هغه جینۍ ته درخواستونه کوي، شرط را باندې کېده، مهر غواړې، پیسې غواړې، کور غواړې، سونه کالې غواړې، چې څه څه غواړې زه در کوم، خو جینۍ ما سره به نکاح کې جایزه
شرعي نکاح به را سره کوي او زه تا سره واده کوم. جنۍ پوه شوه چې دا بابا خو نه وړي. ورته وې داسې کار دی بابا، شرطونه به په خپل ځای پرېږدو. زه ته بوډۍ سپین ګیرې یې، زه کشره جنۍ یم، زه یهودڼه یم او ته مسلمان یې. ما له زما ضمیر اجازت نه راکوي چې د مسلمان سړي سره نکاح وکړم. دی ورته څه وایي؟ د خو بانګونه هم ویلي دي او د ملایانو تقریرونه یې م اورېدلي دي. وی تاله اجازت نه راکوي خو ماله راکوي. زما په اسلام کې د کتابیې سره د یهودڼې سره هم نکاح کېږي او د عیسایانې سره پیرنګۍ سره هم نکاح کېږي، اهلي کتابو سره نکاح کېږي. او چې ستاسو شرط یې هغه لګوه خو نکاح به کوو. او ته څه وایي؟ او ته وایي چې ستا په کتاب کې خو ما سره نکاح کېږي خو ما له زما ضمیر اجازت نه ورکوي، زه مسلمان سره نکاح نه کوم، ځکه دې خوښوي او خامخا ما سره نکاح کول غواړي. ناجنۍ ورته وایي نه درنه پیسې غواړم، نه درنه زیورات او کالي غواړم، نه درنه کور غواړم، یو شرط در باندې لګوم، راځه بیګانه دې ښځه نکاح به وته راځه، هېچا سره نه پلار سره صلاح کوم نه مور سره مشوره کوم، بس را کوزېږه او نکاح به وتړو، زه به دې ښځه شم او اوس در سره ځم خو په یو شرط. بابا خوشحاله شو چې ګنې پیسو میسو والا څه شرط به ولګوي. وایي څه شرط دی؟ وایي د ایمان به دې پرېږدې، یهودي کېږې به، ایمان دې پرېږده یهودي شه، راځه را اوس نه دې ښځې. دی ورته وایي چې جنۍ دا شرط مه لګوه، دا خو ما او یا اتیا کاله بانګونه ویلي دي، منځونه مې کړي دي، زکاتونه صدقې مې کړي دي، روجې مې نیولې دي، نو زه به اوس هر څه پرېږدم. وایي بس نو نور په ارام کښېنه، بل شرط نه منم، دا یو شرط دی، که دې خوښې راځه اوس نه دې ښځې نکاح کوو، او که دا شرط نه منې نو چغې مه وهه. دی ورته بیا درخواستونه کوي، سړی پوه شو چې بل شرط. وایي ښه که دا ایمان پرېږدمه نو نکاح به وکړې؟ وایي بلکل در سره واده ده. وایي ښه ایمان مې پرېښود او درلم، ایمان مې پرېښود درلم. مولانا اشرف علي صاحب لیکي خوشحاله و که نه بابا چې بس په اسانه باندې راته ښځه میلاو شوه. وایي چې ایمان مې پرېښود او درلم او په وړی باندې را کوزېده نو خپې وښویده، لاندې ځمکې ته را پرېوته، دا سر یې لاندې جو خپې به د پاسه چې دا سټ یې مات شو مردار شو. نبی علیه السلام رښتیا وایي که دروغ وایي؟ وایه رښتیا وایي. د دغې بابا دا مرګ مقدر و، دی به خامخا مړ کېده، دی وخت مقرر و. اذا جاء اجلهم لا یستقدمون ساعة ولا یستأخرون. دی ټیم و، دغه په وړی باندې به دی خامخا ښویده، دا سټ پې ماتېده، دی به خامخا مړ کېده. خو که دی یهودي شوی نه وی نو کم خوا به ته 80 کاله بانګونه وي، دغه وخت کې هم د الله ذکر وکړو بانګې وي، جنت ته به ته. د ده او د جنت په منځ کې یو لش مزل و، یهودي شو، د جنت په ځای کوم طرف ته لاړ؟ جهنم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو جهاد کې شریک و، جهاد کې یو سړی ولا راغی کافر. وی د الله رسوله که زه مسلمان شم او جنګېږم مړ شم چېرته به ځم؟ وی جنت ته. نو ما خو څه مونځ او دس تاسو چې کوم عبادت کوئ دا مې نه دي کړی. وی بس ټیک شوه، ایمان راوړه که وجنګېدې او شهید شوې جنت ته به دې کلمه شهادت یې ووایي. د نبي علیه السلام په مبارک لاس کې لاس کېښود، مسلمان شو، توره یې واخېسته چې مخکې لاړ، یو کافر دوی مړم کړل او دیم پکې غریب شهید شو، په هغه ټکې شهید شو. رسول الله مبارک وفرمایل وی هغه انسان چې هغه بغیر د روجو نه، بغیر د منځونو نه، بغیر د عبادتونو نه جنت ته تللی وي، ادا سړی دی. ګوره مرګ خو یقیني و، که دا کلمې شهادت یې نه وی ویل، ایمان یې نه وی راوړی، دی به کم خوا ته؟ جهنم ته به ته. ایمان یې نه وی راوړی کم خوا به ته؟ جهنم ته. مرګ خو په دقه ځای یقیني و، خو چې ایمان یې راوړه جهنم ته یو لش مزل و، د هغې په ځای جنت ته لاړ. نو وروڼو ګوره هېڅ پته نه لګي. دا مې دې پورې درته ووې چې د ایمان او د مسلمانۍ مثال زمونږ مشران د دیوال د پاسه سفر کولو سره تشبیه ورکوي. داسې دی لکه چې ته په دیوال د پاسه روانې، ډېر سوچ سره به ګرځې، هسې نخ په دې وښویږي لاندې پرېونه دی. ایمان سره او اسلام سره چې ته ګرځې او روانې، په سوچ به قدم اږدې، د ایمان د نه ونښویږي، خطا نشي، په پیسو در نه ایمان خطا نشي، په پیسو در نه دین خطا نشي او څوک دې برباد نه کړي. یقینا دې زمانه کې د امریکې د یهودیانو د عیسایانو دومره چالونه روان دي، دومره چالونه چې زمونږ ډېر مسلمانان وروڼه د ایمان نه خلاص کړل. نو خبره مې دې پورې کوله چې محمود غزنوي رحمت الله علیه فرمایي چې زما زړه کې دویم سوچ دا چې زه به ما به الله وبخي که نه، هېڅ پته نه لګي. ولې د مسلمان دوه خاصیته دي، ښه، یو دا بین الرجاء والخوف په دې ژوند تېروي، امید بام لري چې ما به الله جنت ته بوځي، ما به الله بخي، ولې ایمان مې راوړی دی، زمونږ دا امید دی د الله نه. خو یاره بام کوي خپه مې خطا نشي، نو ما ته پته نه لګي. او دریم دی وایي چې زما زړه کې یو سوچ و،
د نبی علیہ السلام مبارک یو حدیث دی، اوږد حدیث دی، یو ورکوټې ټوکړه ده د هغې چې علما چې دي ورثة الانبیا، دا د پیغمبرانو وارثان دي. نو لکه مې دا سودا وه چې دا د نبی علیہ السلام رښتونکي حدیث دی او کاسې د چا مقوله ده، دروغ خبره ده. نو د شپې اوس دی روان دی، د دې رعیت حالات معلوموي. دی کې یو طالب دی، هغه د شپې مونږ چې چڼې ورته وایو، طالب ورته وایو، هغه د شپې لګیا دی خپل ګردان کوي، سبق یادوي او په یو لاره کې یادوي. او هغه لار کې یو انګر دی، لوار دی، هغه خپل لواري کوي، د شپې ځان ته ډیوه بله کړې ده او دا طالب راشي د هغه ډیوې ته خپل کتاب وګوري، بیا ټپ کي لګیا دی په دې لار کې ګرځي، خپل سبق یادوي. بیا راشي د لوور هغه ډیوې ته وګوري، بیا لاړ شي په دې لاره کې ګرځي، خپل سبق یادوي. محمود غزنوي د هغه خپل خادم نه، غلام نه تپوس کوي، هلکه دا هلک څه کوي چې دا ټیټ شي او کتاب هم ورسره دی، بیا راوچت شي او ګرځي را ګرځي. وی صاحب دا دین طالب دی، وی دا په شپه کې څه کوي؟ وی دی خپل سبق یادوي، دیني سبق یادوي. نو وی دیني سبق چې دی خپل کور کې ولې نه یادوي، جومات کې ولې نه یادوي؟ وی دا غریب دی، ډیوه ورسره نشته. نو دی لوړ دی ډیوې ته ګوري او هغه ټپ کوي او یادوي. وی اواز کوه، محمود غزنوي سره سرو زرو ډیوه ده او د زیتون تیل پکې پراته دي، بلیږي خادم سره داتې مخکې روان. وی اواز کوه ته، چې اواز یې کړی، وی طالبه څه کوې؟ وی صاحب سبق یاد، وی ته د خپل کتاب ګورم او یادوم. وی خره دین طالب او دونه بې کسه بې سوکه غریب. ها دا ډیوه والا دا مې تاله درکړه، سرو زرو هغه ډیوې ورته وبخله، زه خپل کور ته خپل سبق یادوه، او چې تیل د کله خلاصېږي بیت المال ته راځه، تا ته مونږ تیلو انتظام وکړو. طالب خوشحاله شو، ډیوه ورته میلاو شو، بیا د سونې د سرو زرو ډیوه میلاو شو، د تیلو بندوبست یې مشو. محمود غزنوي چې کله کور ته لاړه وده شو، خوب یې په خوب کې اوس دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویني. دا لوی منقبت تر انسان دپاره. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي، وی اے محموده د سبکتګین زویه، الله دې وبخه ځکه چې تا زما وارث سره امداد وکړ. اے محموده د سبکتګین زویه، الله دې وبخه ځکه چې زما وارث سره دې امداد وکړ. چې دی د خوبه راپاڅېده او سوچ یې وکړه، وی د هغه درې واړو شکونو جواب مې وشو. لومبې شک مې ده چې زه د خپل پلار سوچز ویم او کارمون یم، هسې نه پلار مې بدل نی، مور مې روانې نه یې کړې. نو نبی علیہ السلام راته د خپل پلار نوم واغېسته چې ای محمود رسوبکتګین زویه. نو پته ولګېده چې پلار خو مې خپل دی. دویم شک مې ده چې ما به الله وبخي که نه، نو راته یې دعا وکړه چې الله دې وبخه. نو چې پیغمبر علیہ السلام چاته دعا وکړي چې الله دې وبخه، نو د پیغمبر علیہ السلام په دعا کې بیا څه شک او شبه. او دریم دا چې راته یې وی چې تا زما وارث سره امداد وکړه. نو زما دا شک و چې دا حدیث چې علما د پیغمبرانو وارثان دي، دا د نبی علیہ السلام حدیث دی که نه دی؟ نو طالب ته یې ګوره خپل وارث ووی، وی زما وارث سره د امداد وکړه. نو چې طالب د پیغمبر علیہ السلام وارث شو، دا د استاد چې عالم دی اخو یقینا خامخا وارث شو. یو طالب سره تعاون امداد وکړه، الله ورته درې واړه شکونه ختم کړل. د نبی علیہ السلام دیدار ورته الله نصیب کړ، او بل دی ورته ثابت کړه چې دا حدیث چې العلماء ورثة الانبیاء دا زما رښتونې مقوله ده، دا زما رښتونې کلام دی، زما حدیث دی چې علما زما وارثان دي. او ورونو دا ګوره حقیقت دی. وارث څه ته وایي؟ دا به تاسو اورئ چې علما د پیغمبرانو وارثان دي. عقلي دلیل درته ووایم، وارث دې ته وایي چې د پلار نه کوم مال پاتې شي او څوک یې په قبضه کې واخلي، هغه د پلار وارث. د پلار د مور د خور هغه طریقه چې هغه نه مرګ نه څه پاتې شي، هغه چاته میلو شي، هغې ته موږ وارث وایو. د نبی علیہ السلام نه څه پاتې شوي دي؟ عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي نه سره زر، نه سپین زر، نه کورونه، نه بل څه، ځکه فرمایلی یو چې ما نه څه پاتې شي به بیت المال دي، زما مال به زما په میراث کې نه دي. او مال کم ځای چې وفات کېده نو زغره یو یهودي سره ګاڼه وه، خپلو بچ اهل و عیال او بیبیانو له اوربشې قرض اغشتې وې، زغره یې ورکړې وه چې دا پیسې درکړم، دا زغره به بیا ما ته راکړي. او په کومو جامو کې چې د نبی علیہ السلام مبارک روح قبض شوی و، حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها یو صحابي فرمایي، وی عایشه صدیقه رضی الله عنها ما ته یو صادر راوړو. عبدالله ابن زبیر فرمایي دی خورایې دی چې عبدالله ابن زبیر فرمایي
عائشې صدیقې زما ترور ما ته یو غاټ صادر راواغېسته، د خامتا صادر و. خامتا خو پېژنئ تاسو که دا مالوچونه چې جوړېږي، د خامتا صادر و د خامتار صادر یې مال راواغېسته او هغې ته غټې غټې ټوټې لګېدلې وې جناب، غټې غټې ټوټې ورته لګېدلې وې، مضبوطې مضبوطې ډبلې ډبلې ټوټې. ما ته وایي بچې خورۍ راشه یو شی درته وښیم. وی چې ورنږدې شم وی ما ته وی دې صادر ته وګوره چې دا ټوکړې ورته لګېدلې دي د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې صادر کې روح اسمان ته تللی. مال کم ځای دولت کم ځای او که ته وې چې یاره وبه او میلاوېده به نه میلاو به شو. همدغه مرض وفات کې مونځ یې وکړو او په تلواره باندې کور ته لاړ. د خلکو په دې اوږو یې قدمونه واغېشتلو، داسې په تیزۍ کور ته لاړو چې صحابه حیران شو چې دا نبي علیه السلام دومره په تلوار کور ته ولې لاړ. او چې کور ته لاړ واپس راغی نو صحابو ته فرمایي وی تاسو به هم محسوس کړي چې د ډېر په منډه کور ته لاړم. وی او د الله رسوله وی دا ماله چا د سرو زرو یو ټوټه راوړې وه، هغه مې کور کې تاخچه کې ایښودې وه، مې یېره شوه چې مونځ مې وکړه یاده شوه. وی ما وی پیغمبر له دا نه دي مناسب چې د هغه په کور کې سره زرم شپه وکړي. نو زر مې منډه کړې او حکم مې وکړه چې دا صدقه کې خیرات کې. نو بیا رالم تاسو سره کېناستو. مال براته خو ایسارو به نه، په هغه سات به یې ویشه. هغه صفت الله په بیبیانو کې مې ښودی و. عایشه صدیقه رضی الله عنها عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه ورته بلا اشرفی راولېږلې، بلا اشرفی او روجې ده او مازدیګرې دی چې راویلېږلې. خادمې ته وایي اله شا به راشه شکرۍ ډکوه ویشه. هغې شکرۍ ډکوله او په دې غریبانانو باندې ویشله، خلاص وشي پیسې. لږ ساعت پسې د ماښام بانګ ووی. خادمې ته وایي وی راوړه که نه چې روجه پې ماته کړو. وی څه دي مونږ کریس هم نشته. خادمه ورته غوسه شوه، ورته وی ګوره 1 روپۍ به راته پرېښې وه نو په هغې به اوس مونږ ځان له روجه ماتې برابر کړې، روجه هم ماته کړې وه، نو تا ما ټولې خیرات کړې. نو دې ورته وخندل وایي هغه وخت به دې راته یاده کړې وه که نه 1 روپۍ به مې پرېښې وه، اوس ماته یاد هغه سخاوت ته نبی علیه السلام بیا بیبیانو ته منتقل شوی سخیو. نو نبی علیه السلام مبارک نه سره زر نه سپین زر هیڅ هم نه ترکې سوه. ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتي. 2 څیزونه مې پرېښودل که تاسو پې منګولې لګولي ګمراهان به نه شئ. یو د الله کتاب او یو د پیغمبر علیه السلام سنت. څه څیزونه ترې پاتې دي د نبي علیه السلام نه؟ لږ جواب راکې. د الله کتاب د نبی علیه السلام سنت دا 2 پاتې دي. نو خدا د پیغمبر علیه السلام پاتې شوی مال شو، دې طریقه شوه. خو چې دا چا په قبضه کې واغېش هغه وارث شو که. نو مولا او طالب حافظ دا د چا وارثان دي؟ نو جواب راکړه. درته ښایي جنازه درته ښایي، الله او د رسول پیژنګلو یې درته کړې ده. د دې په ذریعه ته الله او رسول پیژنې که نه. د جهنم نه دې بچ کوي نیغه لار درته ښایي. دا غټه خبره ده. او تاسو خو بیا ډېر ښه کلي یې. زما ملګری دی، ما د ملګرو نه تپوس وکوي چې دا ما تپوس وکړم حبیب الرحمن خان کوم ځای کې دی؟ وایي هغه کلي ته خو موږ روان یو. نو هغه ستاسو د مدرسې د علماو طالبانو سره دی که نه انشاءالله خرونو. نو ابن جریر طبري وایي چې په هندوستان کې یو ځای کې مونږ یو جومات کې دیرو، هلته کې هم دا چې خرچه خلاصه شوه نو دا سبق مو نیمګړی پاتې شو. استاد زمو اجازت واغې چې استاد یې مونږ خپلو کورونو ته ځو، زه مې نور طالبان هم دي، او چې خرچه راوړو نو بیا به راځو دوکان د دې جرنل سټور چې ورته وایي دا تیل مالګه او دا غوړي مړي او دا شیدونه چې خرڅوي دا دوکان و. نو هغه یهودي کاکا بوډا سپینګرې بابا دی، هغه را پاسېدو چې طالبانو څه کوئ؟ مونږ ورته وایي چې مونږ کلي ته ځو. سبق هم خلاص شو. مونږ ورته چې نه سبق خو نه دی خلاص. بیا ولې ځې؟ مونږ ورته وایو چې یاره زمونږ خرچه خلاصه شو، زه خپل کلي ته بچي به مو وینو، مور و پلار به مو وینو او خرچه به راوړو نو بیا به راځو. وی خله خرچې د وجې نه دی. وی دی جومات ته چې ستاسو څومره پیسې لګي زه به در کوم، تاسو باندې څومره خرچه کېږي زه به در کوم، راځئ زما د دوکان نه سودا وړئ او خپل سبق وایئ. بابا بس تا ډېره مهرباني. ور یو کس څه توکي که نه؟ نو هغه بل ورته وایي ډېره مهرباني. خو داسې خو نه ده چې تا ته څوک وایي چې چای څکې او ته یې د مټه کلک د لستوڼي نه ونیسو چې ځه چې ځو. خیال دې راغی؟ یو سړی د دریاب نه پورې غاړه ناستو او بل سړی هغه غاړه ناستو. دې سړي ډوډۍ راغله.
نو هغه بل ته آواز ورکړې ویل لکه ډوډۍ خورې دا هغه مطلب دا و چې دریاب نه پورې غاړه دی نه پول شته نه بل څه شته راتلی خو نه چې راشه ست به ورته وکړم وی ډوډۍ خورې هغه سره ټوپ پېژنې هغې له پوکې ورکړه ویې پړساو پې راسور شو را پورې وت دی وی خدای داسې په مصیبت واوړېدم وی کم ځای کښېنم او ته وی کم ځای کښېنم وی په دا خوله د پاسه کښېنه چې تا ته ما د ډوډۍ ست کړی نو یو قدر ته ست کوي بل ورسره ګزاره کوي نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه ورته ست وکړه دی ورته وی نه ډېره مهرباني وی نه ټوکه در سره نه کوم زه یې را بسترې مو دی بیا حیران شو بل ته ګوري چې دی خو یهودي دی مونږ خو مسلمانان یو دی مونږ څنګه جومات ته واپس کوي پې پوه شو وی داسې کار دی چې زمان په یو آسماني کتاب باندې ایمان دی یهودي ورته وایي په تورات مې ایمان دی او تاسو هم یو آسماني کتاب زده کوئ چې قرآن دی زمونږ کتاب هم آسماني ستاسو هم آسماني بس دا زما دپاره ما په ځان لازمه کړې ده چې زه جومات ته وخېجول بسترې ورته کولو کړې راځئ او سودا زما له دوکان نه وړئ غریبان لا ډېره خبره هغه سودا به یې د دوکان نه وړله سبق اخلاص شو نو بیا راغلل ورته وی کاکا تا هغه خپل کتاب راوباسه چې څونه خرچرې په مونږ کړي چې مونږ کور ته لاړ شو چې هغه درته راولېږو وی ما خو نه ده لیکلې بابا تا نه خو مونږ بلا سودا وړې ده وی ګوره ما د الله د رضا دپاره خرچه کړې ده زه یهودین تاسو مسلمانان یې خو تاسو د یو آسماني کتاب طالبان یې او زما په یو آسماني کتاب تورات ایمان دی زه ما د الله دپاره هر څه کړي دي ما نه یې لیکلې ابن جریر طبري وی مونږ لاړو رخصت شو دی عالم شو ډېره زمانه پکې تېره شو و یو ځل لاړم د بیت الله حج له وی اوس طواف کوم د بیت الله نه ګیر چاپېره تاوېږم د طواف په دې دوران کې ملګري را سره دي څه پکې هغه ملګري دي چې هغه زما شریک ملګري طالبانو څه ګورم چې په دې مطاف کې دا کوم ځای خلک طواف کوي دغه یهودي بابا ناست دی سپین ګیري وی ما هغه ملګري ته وی چې هلکه دغه یهودي بابا نه دی وی هغه وی چې د ما خو په شک راځي چې طواف مو خلاص کړه ولا کېناستو بابا یو تپوس ته نه کوو خو زمانه ډېره تېره شوې ده نو پوره هسې نه چې بل څوک نه ما یې تپوس وکړو چې بابا یو تپوس ته نه کوو هندوستان خو نه وی چې یم که نه هندوستان کې د پلانکي کلي خو نه وی بچو هم دغه کلي یاره بابا یو تپوس ته نه کوو خفه نه شي هلته یو جومات ته مخامخ دوکاندار و هغه بابا خو نه وی هماغه دوکاندار یم که ده تاسو څوک یې موږ ورته چې بابا یو تپوس ته نه بل کوو هغه بابا خو یهودي و او ته خو حج له راغلی د بیت الله خوا کې ناست وی بچو زه یهودي وم حقه بابا وم الله ماته ایمان را نصیب کړی دی مسلمان شوی یم تاسو څوک یې وی موږ ورته چې بابا موږ هغه طالبان یو که نه چې تا را باندې خرچه کړې وه او سبق هم پوره کړ وی یهودي بابا راوچت شو را تر غاړه و د خوشحالیان یې وجړل وی چې بچو ستاسو له برکت نه ماته الله ایمان را نصیب کړی څنګه وی چې تاسو په کومه ورځ رخصت شوې د شپې زه خوب وینم اودیم خوب وینم په خوب کې مې یو خشته شخصیت وینم ولیده ډېر ښکلي ورسره ملګري دي او رڼا ته خېږي وی زه وایم چې دا خو د مسلمانانو پیغمبر دی دا خو د مسلمانانو پیغمبر مونږ کره راغی وی ورمنډه مې کړې لاسونه مې ورته ښکل کړل چې صاحب تاسو مونږ کره څنګه راغلی یې وی نبي علیه السلام مبارک راته وفرمایل چې تا زما د دین د طالبانو خدمت کړی دی په هغوی دې خرچه کړې ده نو د الله په کتاب کې ستا د ایمان او د جنتیت فیصله شوې ده د الله په کتاب کې ستا د ایمان او د جنتیت فیصله شوې ده وی راویښ شو ښځه مې راویښه کړه چې ښځې پاسه وی ښځې مې ما ته وی چې ولې دې پاسولم یو ډېر ښایسته خوب مې ولید وی همقه خوب زما ښځې م لیدی په دغه ټیم چې مخ سړی مونږ کره خو د مسلمانانو پیغمبر راغی او دې مخ نه شغلې رڼا خطه او ما ورته تاسو صاحب مونږ کره څنګه رالی وی تا زما د دین د طالبانو خدمت کړی دی د الله په کتاب کې ستاسو د ایمان او د جنتیت فیصله شوې ده وی په دغه شپه زمونږ په کور کې په دغه یو ټیم 14 کسانو زمونږ په کور کې ټول هم دا یو شان خوب لیدی دی وی ټول پاسېدو او مغه جومات کې ستاسو هغه استاد له لاړو او د هغه په لاس هم بیعت وکړه او مسلمانان شو هغه یهودیت هم پرېښه نو ستاسو د خدمت د برکت نه الله مونږ ته 14 کسانو خاندان ته ایمان را نصیب کړ او نبی علیہ السلام زیر ام را کړی دی چې ستاسو د الله په کتاب کې د ایمان او د جنتیت فیصله شوې ده نورونو د طالب مولا به خدمت هم کوي ګورئ کن عالما او متعلما او خادما یا به عالم جوړیږي
یا به شاگرد طالب جوړیږي او دریم به څوک جوړیږي خادم. څو شو؟ جواب راکئ. یا عالم یا طالب او شاگرد او یا دریم خادم. څلورم به نه جوړیږي، ګورې برباد بشي. څلورم به نه جوړیږي. نو که کم طالب دی او کم شاگرد دی خو ادې خوشحاله شي، هغه فضایل من درته بیان کړل. او که څوک وایي چې زه خو وروره دغه سټیج کې نه یم، نو اوس قرآن زده کولی شم، نه مې زده دی، نو دنه به څه جوړېږي؟ خادم دې ځان نه جوړ کړي. د مولیانو طالبانو د مدرسې خدمت دې وکړي. دې جومات دی او ډېر خسته جوړ شوی دی، باقي چې کم کار پکې پروت دی دا مکمل کړي. دې مدرسې طالبانو سره چنده کې امداد وکړي، د دې مدرسې استادانو تنخواه کې امداد وکړي، د دې د مدرسې چې کم بل دی د بجلی هغه بل کې امداد وکړي، دې مدرسې کې دا صفونه او دا سیزونه میزونه درې دا واخلې ورته. دې مدرسه کې که نور څه کاري څه خدمت دي استاذ تنخواه ده یا نور څه ضروریات دی هغه ورته پوره کړي، نو فایده به یې څه شي وروڼو؟ د دې طالبانو بچو چې څومره ثواب کېږي دې کې به تاسو شریک شئ، د دوی ثواب به نه کمیږي او دومره ثواب به رب العالمین تاسو له درکړي. دا ډېره لویه دغه خبره. او دې کې د نبي علیه السلام مبارک احادیث هم شته. وخت د مانځه قریب دی، نو زه به په دې خبرو باندې اکتفا وکړم. دغه ماشومان بچي چا چې قرآن حکیم یاد کړ او چا چې په ناظره باندې قرآن حکیم زده کړ او یا نور پکې څوک ماشومان الګیا دي سبق وایي، زما له طرف نه هغې ټولو ته مبارکباد دي، د هغې والدینو ته مبارکباد دي. الله دې دا بچي کامیاب کړي او الله یې دا مدرسه هم کامیابه کړي. دعا کې د جمع رب العالمین دا مدرسه کامیابه کړي، الله له دې شاګردان طالبان کامیاب کړي، د دې دا بچي چې چا دا قرآن یاد کړ یا په ناظرې وي دا کامیاب کړي. او الله زمونږ په دې وطن کې دینی مدرسې نور هم ډېرې کړي، زمونږ په دې وطن کې علما او طالبان او د علما او طالبانو خادمان نور هم زیات کړي. زمونږ په دې وطن باندې یو خطرناکه فضا د امریکې د یهودو او د عیسایانو یو سازش را روان دی. د هغې سازش لاندې مدرسې بدنامیږي. تاسو ولیدل لال مسجد مو لیده، جامع حفصه مو لیدله چې په هغې کې څومره ظلم وشو، په هغې کې څومره ظلم وشو. ظلم قسم په خدای کې د ظلم انتها پکې شوې ده او نور څه نشته، صرف د مسلمان سترګو کې ازغي او غشي منډلې شو. که تاسو خیال نو پکې د دنیا بچي او دا ماشومان جنکې او ماشومان لکان پکې شهیدان شو. او بیا په کومه جمعه باندې چې هغې کې د جمعې غمونځ کېدلو، تاسو به اخبارات کتلي چې په هغې اخباراتو کې هغه د هغې ماشومانو هغه څه ورته ویلې کېږي، د هغې هغه جامې، الله اکبر، ټوکړې به خلکو راغېښتې، د هغه بچو هغه جینکو هغه 10 کالو 9 کالو 11 کالو ماشومانو بچو هغه ټوکړې به خلکو راغېښتلې، سترګو پورې مګلې ښکلل وې جړل وې. او د هغې ماشومانو اډوکې، د هغې هغه غوښې هغه اډوکې به خلکو راغېښتل. د حکومت سره دا طاقت نو، وفاقي حکومت سره چې دی یو کنده کې په هغه سات فوري غیب کړی وي، و سره طاقت کنو یا د بولډیزرو په ذریعه باندې وړی وي چې ته په کندو دریابونو کې غورځولې. ما جمعه کې ما ووې بابا ما پرېږده خپل ته بیا وروسته خپل تقریر کوه، دا د ما وخت دی. دا چې دی دغه وخت کې ما په جمعه کې دا خبره وکړله، ما دا صرف نور څه نه د مسلمان په سترګو کې ازغي منډل دي، هغې ته دا ښودل دي چې زه ستاسو په دین او ستاسو په بچو ستاسو په قرآن او ستاسو په اسلام دقه غشي به ولم، تاسو زما څه کولی شئ. دا د امریکې سازش دی، د یهودو سازش دی او دا ایجنټان دي زموږ حکمرانان د هغې خلکو. دعا کوئ چې الله تعالی د یهودو د عیسایانو ایجنټانو نه مونږ خلاص کړي. الله تعالی په دغه خلکو باندې زلزلې او عذابونه راولي. زمونږ د مدرسو، زمونږ د پټکو، زمونږ د طالبانو، زمونږ د نیکانو، زمونږ د دیندارو خلکو الله په خپل حفاظت وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. باندې یو کسر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة وعلى آله الذين أوفوا عهدا وأصحابه الذين قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولتعلمن نبأه بعد حين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما
أو خادما أو سامعا ولا تكن خامسا فتهلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه. خدایا ہمیں عاملی قرآن کر دے، خدایا ہمیں عاملی قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. درود شریف پڑھ لو. کرام حضرات علماء کرام، طلباء اعظام، حفاظ کرام او زما ډیرو قدرمنو عزتمندو مشرانو کشرانو، رب العزة جل مجدهم سره زما په خوږ ایمان خوشاله کا. ډیر مبارک محفل دی، د رحمتونو او د برکتونو په شیبو شیبو باران وریږي. الله جل جلاله دې د دې محفل پوره حصہ زمونږ او ستاسو د ټولو نصیب وګرځول کی. زمونږ او ستاسو ښکلي ښکلي مشران، وارثان انبیاء کرام دے کی تشریف فرما دی. یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کی اتقا فرناس کرتی ہے مسلمانی. زو د دوی ډیر یو ادنا کشرم، حق د دوی جوړیږي چې دی بیاناتو فرمایي او د دې مرګرو حکمو. الله جل جلاله دې ماته د صحیح وینا بیا ټولو ته د صحیح عمل کولو توفیق نصیب کړي. الله جل جلاله دې بار بار مبارکی نصیب وګرځول کی هغه بچو ته داغي ورسو ته مشرانو کشرانو ته چا چې دلته نن ختمونه کړی دي او چا چې وسره خدمتونه کړی دي. زما عزتمندو، منګو تاسو ټول له پکار دي چې یو څو منټو لا په خپل زندګۍ باندې لګ نظر واچو چې الله جل جلاله منګه څه د پاره پیدا کړو. چې الله جل جلاله منګه سره پاره پیدا کړو او زمونږ نه ما سیوا نور مخلوق الله سره پاره پیدا کړی دی. منګ یو منټ دو د پاره ډیر مخکې لاړ شو او سوچ کو یو ټیمو چې صرف الله جل جلاله موجودو، نو می مخلوق نو هو الاول فليس قبله شيء. بیا وروسته لاړ شو سوچ کو یو ټیم را روان دی، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك الا وجهه والآخر فليس بعده شيء. چې صرف الله جل جلاله به موجود وي، نو می مخلوق هغه موجود پاتې نشي. په دې درمیان کې الله جل جلاله تر دې وخت پورې ډېر مخلوق پیدا کو، پناه کو، سبب پیدا کوي بیا به فنا کوي، او چې کومه پیدا کړی دی ولې فنا کړی نه دی نو پاغي کې موږ تاسو شمارو. اوس الله جل جلاله موږ او تاسو سره لپاره پیدا کړیو او دا نور مخلوق الله سره لپاره پیدا کړی دی. نو الله جل جلاله د نور مخلوق باره کې فرمایي جعل لكم ما في الارض جميعا خلق لكم ما في الارض جميعا يا ابن آدم خلقت الاشياء لاجلك. دا هر څه چې دی الله فرمایي دا ټول ما ستاسو لپاره پیدا کړی دي. نو دا انسان الله ستاسو لپاره پیدا کو. وخلقتك لاجلي، اے بني آدمه ته ما د خپل ځان د پاره، د خپل مینې د پاره، د خپل محبت د پاره، د خپل رضا د پاره، د خپل عبادت د پاره پیدا کړی. دا الله جل جلاله په مخلوقاتو کې داسې فرشتي الله جل جلاله پیدا کړی دي چې کله نه پیدا دي الله ته سر به سجود پرتی دي، څه داسې دي چې کله نه پیدا دي الله ته په قیام کې ولاړې دي، چې څه داسې الله پیدا کړی دي چې قاعده کې الله ته په عبادت کې مصروفه دي. د دې نه علاوه نورو حالتونو کې الله جل جلاله ته په عبادت کې مصروف دي. د دونه کثرت عبادت باوجود الله جل جلاله انسان ولی پیدا کو، انسان له ولی عزت ورکو، انسان ولی خوبصورت پیدا کو، د انسان مقام ولی اوچتو. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا. الله چې انسان خصوصا پیدا کړی دی د خپل مینې لپاره پیدا کړی دی، انسان د درد دل لپاره پیدا کړی دی. غنی پرشته لګي خونه وي. د دې وجنه الله جل جلاله فرمایي كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. زیو پټ خزانوم ما خوخه وګڼله چې زه او پیژندل شم، ما مخلوق پیدا کو او خصوصا انسان الله جل جلاله دې د پاره پیدا کو چې ما دا ټول مخلوق او پیژني.
الله جل جلاله په ټول مخلوق کې د انسان سره خصوصي مینه کول غواړي. موږ سوچ کو زمونږ به څه مینه عزتمندو، زمونږ خو مجازي مینې دي. په دې د دې چې موږ د الله سره مینه وکړو، موږ د مجازي معشوقو سره مینه کوو. نن الا ماشاء الله ډېر کم خلک به چې هغه به د دې غضب نه عزتمندو هغه بچي. انسانه ته الله ډېر قیمتي پیدا کړی، الله تعالی ډېر لوی مقام در کړی دی، او الله تا ته وایي چې انسانه زه تا سره مینه کول غواړم. یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا. ای بنی آدمه زه تا سره مینه او محبت پیار او الفت کول غواړم، زما چې پتا کوم حق دی د هغه حق لاندې ما سره مینه او محبت وکړه. وی کیا پیدی اور کیا پیدی کا شوربه. سبا منگ یو سبا زمنگ مینه وی عزت مندو، لیکن بیام الله فرمایي انسان ما سره مینه وکړه. دا انسان په الله ډیر ګران دی، دې انسان لا الله ډیر لوړ مقام ورکړی دی. الله څلور قسم خوري، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. الله ته د قسم ضرورت نشته. او بیا قرآن کریم کې الله یو حکم فرمایي، او بیا سره د قسم فرمایي، او سره د دو قسم فرمایي، سره د دریو قسم فرمایي، سره د څلورو قسم فرمایي. والتین زما د پنځل قسمی، والزیتون زما د په زیتون قسمی، وطور سینین زما د په کوه تور قسمی، وهذا البلد الامین زما د امن والا خار مکه مکرمه باندې قسمی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، چې انسان ما ډیر زیات خوبصورته پیدا کړی. او بل الله فرمایي ولقد کرمنا بنی آدم، ما د انسان لا اعزاز ورکړی دی، عزت مې ورکړی دی، ما د اکرام کړی دی. که یو طرف ته موږ وګورو، افلاطون د اونې باره کې وی د اونې اوسطن عمر دا 1000 کاله دی. حیات الحیوان د شمشته عمر لیکي چې دا 1500 کاله دی. او حدیث ترمذی اعمار امتی ما بین 60 الى 70، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي زما د امت عمرونه دا به د 80 کالو نه واله تر او 1 کالو پوری. کم خلک به چې داغي عمرونه به د 1 کالو نه زیاتی. نو ظاهر کې کوم وګورو نو پکار دی چې د انسان عمر هغه د دې اونې نه زیات وي، د شمشتې نه زیات وي، د غرونو نه زیات وي، د دریابونو نه زیات وي. لیکن انسان عمر خلق شو. خدای دې کې الله جل جلاله عم نواله فرمایي لقد خلقنا الانسان. الله انسان نه دی یاد کړي، الله الانسان یاد کړي دی. دا هیومن باډي الله نه دی یاد کړي، دا دولاسه دوخپي الله نه دی یاد کړي. کامل انسان الله یاد کړي دی. او کم انسان چې د انسانیت په هغه سرکل او دایره کې دننه راغی او کامل انسان شو، نو د دې انسان مقام د الله پنیز د ټول کائنات نه اوچت شو. د دې انسان عمر د الله پنیز د اسمانونو نه ډیر شو، د غرونو نه ډیر شو. یو ورځ را روانه ده، اذا السماء انشقت، اسمان بصیری شي، دا انسان به نه ختمیږي. یموت قوم فیحیی العلم ذکرهم والجهل یجعل احیاءک اموات. دا انسان کامل انسان شو. اسمان ختم، اذا السماء انشقت، ستوري ختم، اذا النجوم انكدرت، ستوري ختم، زمکه ختمه، واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذا الجبال سويرت. دا هر څه به ختم شي، لیکن دا الانسان د خدای په در کې جمدی دی، د خدای په در کې د قدر دی، عزت دی. دا هر څه به ختم شي او د دې انسان دپاره الله خشته جنتونه جوړ کړي دي. دا انسان نمري، انسان د انس نه دی. انس وی محبت تا، محبت بچا سره کوي؟ د پردو جنکو سره به محبت کوي. د سکول د چوټې ټیم کې به په کوڅو کې او په سټاپونو باندې ودرېږي. الله دې موږ ته معافي وکړي. یاد لرئ ګورئ زمونږ ستاسو دې علاقه کې زه اکثر دا خبره کوم، د پردې ګورې ډېر کمی دی، په دې خبره رانه خفه کېږم. عزتمندو ښکلي ښکلي کورونو کې عزتمندو بورقې نشته. هغه هم سړی دی چې دی په خپله ښځه باندې بورقه قدرې هغه نشي پسرولی. سکول تعلیم خو فرض عین دی، کالج خو فرض عین دی، اخو به خامخا کو واستغفر الله. او بیا څونه بې حجابي هغه کېږي.